د یو مهمه موضوع په حق له تاسو سره خپل نظر شریکوم او تاسو یاد شي ما د حکومت په تبعید کې یا جلاوطن حکومت متعلق برنامه کړې وي او په هغه کې دا ما تاسو ویلو چې چېرته دغه حکومتونه جوړ شي نو اولین مخالفت به چې د په مقابل کې کیږي هغه به زمونږی او موږ به د په مقابل کې قانوني دریز اختیارو او قانوني به د په مقابل کې ودرېږو او په همدې سلسله کې د دوستانو کافي زنګونه د ټول نړۍ د ګوښونه ماته راتلل چې ته د قانوني اقدام کله شروع کې او څنګه شروع کې او ولې د زنګ وکړه نو ما به دوستانو ته دا ویلي چې که فرضاً قتل نه شوی نو تاسو څنګه کولی شئ نفر اعدام کړئ یا هغه قصاص کړئ نو یو عمل باید صورت ونیسي چې ته باید د هغه په مقابل کې ودرېږي نو تر اوسه پورې دوی د خپل حکومت اعلان کړی نه دی نو زه څنګه قانوني اقدام وکم نو زه منتظر دم چې د حکومت اعلان کی نو موږ خپل قانوني جنگ د دې په مقابل کې شروع کو تاسو معلومه وا چې اوازې وي چې یو حکومت په د غضنفر په نامه یو شخص چې یو افغان تجار دی او سرمایدار دی او په تیر جمهوریت کې په خپل او د کډه هم تر وزارت کرسي پورې رسیدلی او یو بانک په نامه د غضنفر بانک په افغانستان کې درلود یعنی متمول سره د سرمایه لري او د بهرنۍ نړیوالو استخبارات سره اړیکې هم لري نو د هغه په کوششونو باندې هغه یو عبوري حکومت په خپل دغه باندې جوړ کړی او چې ویل کېده چې د غضنفر یو عبوري حکومت دی او یو بل حکومت جوړ شو چې په هغه کې دا ویل شو چې دا د ډاکټر فرید یونس چې یو افغاني دانشمند دی او لیکوال دی او استاد د پوهنتون دی په امریکا کې نو هغه په متعلق باندې دغه وشو چې دا حکومت جوړ شو ګرچې زمونږ خلکو ته چې دغه د میدان کې د دې سره په حساب هم په حساب د تحلیل په نړۍ کې د سره یو ځایو ما د لپاره تجربه وره وا چې د فرید یونس غون یو کس څنګه د داسې یو لوبې د ساله شو او وغولید او دا په د دومره یو انسان چې 10 کاله د پانتون استاد پاتې شوی او د نړۍ د لویو پانتونونو په سطح درس ورکړي څنګه داسې کولی شي چې یو خو وغولېږي بل د خپل خاورې خپل د ملت په مقابل کې داسې لوبه وکړي چې یو ځل بیا بهرنۍ لاسپوڅۍ او لاسوهنو ته لار همواره کړي بل خبره دا و چې ډیر مهم دا و چې ما په هغه وخت دا ویل چې دا لوبه چې دا هغه وطن پلورونکي خاين او غدار کمونستانه کوي ځکه چې هغه یو ځلی وطن په روسانو خرڅ کوونه شرمېدل بیا هم دا وطن په امریکایانو خرڅ کړي ونه شرمېدل اوس یو ځلی بیا لګیا دي چې بل څه پاتې نشو دی عبوري حکومت تر نامه لاندې دا کمونستان د افغانستان د تباهي او د بربادۍ لپاره د عبوري حکومت د شعار لاندې د سره لاسونه یو کړل او د غوښته چې د حکومت جوړ کړي نو ما د تعجب وړ دا و چې د کمونستانو سره څنګه لازم اهل د قلم او د پوهې چې پاغي کې نور استادان هم دوی سره شریکو او هغه هم د اسلام او د دین نه دغه کوي چې کوم مسلمان است او د دین او د عین نه تاسو دفاع څنګه د وطن د خاینینو او د دښمنانو سره لاس یو کوي او تاسو د یو عمل ته لاس وای چې هغه نه د دین په ګټه دی نه د وطن په ګټه دی او بل غټ دلیل چې ما دا د مخالفت کوغه دا چې یو انتقالي یا جلاوطن حکومت په لندن کې یا اروپا کې یا په امریکا کې افغانستان ته څه سود رسي څه ګټه رسي څه کولای شي په جز لدی چې سر په نامه یو حکومت جوړ شي او د وزارتونو او موټرونو ته خوشاله وسی نن په دې خوشحالۍ سره تاسو ویل شم چې ما تاسو ویلو چې دا حکومت به نه جوړیږي او دا په نطفه کې ان شاء الله خنثی کوو او دا په نطفه کې خنثی کیږي او دا به مخکې نزي نن هغه زیره تاسو سره موجود دی زما چې دا حکومت الحمدلله ناکام شوی دی او په نطفه کې خنثی شوی دی او تاسو سره زه د دې حکومت سرپنامه مشر ډاکټر فرید یونس استعفا او دغه خبري چې د کمونستان ور سره سلوبي کړی دی هغه تاسو سره شریکوم دی وی چې په اپریل 2023 کې غضنفر یو سلسله فعالیتونه شروع کړل او خلک سره راټول کړل لپاره دې چې یو حکومت دا جوړ شي خو په هغه وخت کې د ور سره هم نظر نو په دې اول دوره کې
خو هغې یو څه فعالیتونه وکړل. په دویم دور کې چې بعضې کسان د یو ځای کړل، ده وویل چې هغې کې ډېر همفکره خلکو ټولو دغه اواز اوچت کړ چې فرید یونس د زموږ مشري او د ده لپاره یو کمیسیون جوړ شو او په دې کې ډېر زیات کمونستان راننوتل او کمونستان په دې کې وو. نو دی وایي چې کله د کمونستان سره په دې ډله کې دی دغه کېږي او ټول تاکید کوي چې دی باید د حکومت جوړ کړي، دغه د کمیسیون ته جوړېږي. دا کمیسیون دی وایي چې څومره ژر وشي باید موږ خپل کابینه جوړه کړو، یو حکومت، ولو که حکومت یې کني خو هغه سر په نامه په وزیر په نامه دی خوشحالېدل. نو دا کمیسیون دی ته تصمیم نیسي چې کابینه دی جوړه شي او انتقالي یا عبوري حکومت دی تشکیل کړلی شي. دا د دې کمیسیون د فیصلې په نتیجه کې دغه حکومت جوړ شو او په دې کې غړي دغه شول. خو په دې کمیسیون کې بعضې کسان راننیستل شول، د افرادو خپل کسان راننیستل بدون زما د اجازې نه، او هغه باعث زما د دغې شول، د تشویش شول، او ما چې عکس العمل ښکاره کړه هغې غړي معذرت وغوښته او هغه خپل غړی بیرته لرې کړه. خو د ده په مقابل کې یو بل عضو وایي 6 تنه نور راوسه په دې کمیسیون کې را داخل کړه بدون د مشورې، بدون د اجازې نه، او په دې رقم سره په شروع د دې کار کې حرج مرج په منځ کې شروع شو او دا دغه شو چې دا کار سمې خواته روان نه وي. ما ځینې اصول او ډیسپلین ورته وضع کړل چې موږ تاسو هر کار کوو، یو خو د نړیوالو د حکومتدارۍ د اصولو د مدرن سیستم یا د اسلامي نقطې نظر نه به دا مسایل به دا کو چې موږ د یو کار کوو نو موږ د طالبان مقابل کې باید اسلامي یو چوکاټ نظام باید دغه اوسي چې موږ وشو کولی دغه نظام او دغه چوکاټ لاندې هلته خپل دغه کار او برنامې ته ادامه ورکو. وی دلته چې ومې کتل چې نظریات داسې دغه شول چې دی ویل چې ملت ټول مسلمان دی او د اسلام دغې ته څه ضرورت دی، د اسلام سیاست چې دی د اسلام نه جدا دی او دا سره په حساب یو نه دی. وی ما چې د ده مخالفت ښکاره کړ چې بدون دی یو اسلامي مساویدي او د اسلامي افکارو تګلارې نه موږ نشو کولی چې یو نظام جوړ کړو افغانستان ته د طالبانو په مقابل کې وړاندې کړو. موږ باید هر څه کړنې چې باید د اسلام په چوکاټ کې او د اسلامي قوانینو کې. دلته وایي زما په مقابل کې په فیسبوکونو کې دا لیکل شروع شول او دا ویل چې دا اسلام او دا دغه نه دی. نو دلته وی ښکاره زه پوه شم چې دغه پرچمیان او کمونستان چې دلته وو دوی د اسلام سره په ضدیت کې قرار درلود او دوی هېڅ نوی اسلامي تګلار او دی نه قبلول او دوی ویل چې دا ما لپاره ممکنه نه وه چې په داسې یو دغې سره زه مخکې لاړ شم. ما کوشش وکړ چې دوی کنټرول کړم او جوړ کړم، خو ومې کتل چې مخالفت او دغه شروع شو او غضنفر هم په سر د برنامې کې خپې سپکې کړلې او په شا لاړه او دا میدان وی ما ته پرېښوده او په عین حال کې کوشش مې وکړ چې هغه بیرته راولم، خو د خپله د مجلس نه د هغې مخالفت ښکاره شو او په دې رقم سره وایي چې ما وکتله کار چې هغه خواته تله دا خواته روان نه و. او دی په خپل دغه کې وایي چې دی په دغه عمل سره د حساب غولېدلی دی، فریب یې خوړلی دی او دغه کار چې دی کړی دی دا په حساب د وطن او د اسلام په ګټه نه و. نو زما دغه دا دی چې افسوس په ده راځي چې داسې مشران یا داسې زمونږ علمي کدرونه با وجود د ټول فهم و دانش چې لري دی څنګه وی کار نکنه داخل که بار آید پشیمانی دا ګوره دی هغه کار یو پوه او عالم نه کوي چې پښیمانه اوسي. یعنی باور کوي ته د 3 کالو کې ډېر داسې حرکتونه جوړ شوي دي، ډېر دغه په دعوتونه راځي، په رقم پیشنهادات کیږي چې فاطمي صاحب راځئ مخکې شئ او تا همدغې د حکومتونو د خوا نه افرادو تماس ونیوه. نو موږ ګوره انسان عقل لري، منطق لري او دلایلو سره هم دا شیان رد کړل چې وروره دا د وطن د دین او د ملت په خیر نه دي. نو آیا د ډاکټر صاحب فرید یونس دومره عقل و منطق نه درلوده چې دغه شی مخکې نه غور پې وکړي او خپل شاوخوا ته وګوري؟ دغه حمیدالله مفید چې راغی او د حکومت در تبعید وړاندې کړ، آیا دا دته معلوم نه و چې دا یو پرچمی دی، دا د خاد یو غړی و او په اداري امور کې کار کوه او د خادست او پرچمی و؟ نو دته دا معلومه نه وه چې د داسې یو پرچمي او خادست سره کینی؟ آیا چا چې وطن یو ځلې خرڅ کړی هغه بیا نه خرڅوي؟ آیا چا چې یو ځلې د خدای په مقابل کې قیام کړی هغه بیا قیام نه کوي؟
دا ډېر د افسوس ځای دی چې نن فرضاً فرید یونس راشي وایي چې زه وغولېدلم او ماته فریب راکړل شو. دا ډېر د افسوس ځای دی. خو زه به دلته په لنډه توګه تاسو ته د استعفا خط او د متن به په فارسي کې دی خو لولم به او ترجمه به تاسو سره کوم. دا ویلي دي چې سلام د شریف خلکو د افغانستان ته، خپل دوستانو ته، خپل کورنۍ ته. کوم شی چې د حکومت موقت په نوم جوړ شوی هغه وجود نه لري. او زه په دغه پروسه کې چې ډېره لویه غوغا یې جوړه کړله او په حساب دا نظر رامنځته شو، زه په دې کې هرگز په دغه کې نوم چې دا به د کمونستانو د خوا نه یرغمال کیږي او هغه کمونستان چې د خپل اوس دلته وایي چې دوی جنایت وکړه او د افغانستان تاریخ د دوی د جنایتونو شاهد دی، د دوی سره زه همکار اوسم او د اسلام په مقابل کې د دوی سره زه مصالحه وکم، دا ممکنه نه وه. زه فکر کوم د دې ټکي د دغه شي لپاره اول باید دوی دا اقدام کړی وی. دغه زه یو ډېر عادي انسان یم، که ما سره یو کس تماس نیسي زه اول ځم د هغې بیوګرافي ګورم چې دا څوک دی، دا د کوم ځای دی، کوم شخصیت لري. زه دا کوم ډېر کسان دي چې جنایتکاران دي د پخواني حکومت دي، حتی زه ورسره په برنامو کې اشتراک نه کوم، مجلس خو پرېږده. آیا ته یو حکومت جوړوي د افغانستان په نوم، ته دا فکر نه کوې چې دا څوک دي زما شاوخوا کې؟ خپله اوس وایي چې دا تاریخ ته د دوی جنایت معلوم دی، دا جنایتکاران دي. د جنایتکار سره ته حکومت څنګه جوړی؟ دا کې بیا دویم پاراګراف کې دا وایي چې ما د دوی د دغه خبرو فریب وخوړه او د غلبازۍ او د فریب د لارې نه زه د دوی سره شامل شولم، اما ډېر زر متوجه شولم او خپل خپه مې د ده نه وویستله. زر نه متوجه شوی وروره، تا حکومت جوړ که خو هغې تا سره د اسلام په سر چې کله سوله ونه کړله ته بیا مجبور شولې چې بل بدنامي درته راتلله ځان دې ویسته. دا کار به تا سر کې کړی وی. دی وی چې یو د دې اعضاونه ماته نوشته کړل چې تا د مذاکراتو ټولې دروازې بندې کړلې او دغه شرایط چې دي تا درست نه و، تا باید لاره د دروازې د خبرو له خلاصه پرېښې وی. نو دا بیرته وایي چې ما ورته ویلې چې تاسو یا به زما خبر منله او که نه منله نو ممکنه نه وه، نو همدې لپاره ما ستاسو دا دغه قبول نه که. دی وایي چې موضوع همدلته ختمه شوله، چاپیانو لاسونه دلته اوږده شوي وو، د ده پر چې دا لاسونه لنډ کړم نو ما دا موضوع همدلته ختمه کړله، ځکه چې دوی سره لاس یو کړی و او دوی په حساب دوی یو اسلامي حکومت او د نظام دپاره کار نه کو، بلکې دوی غوښتل چې ما د یو سمبول په شکل کې زما نه استفاده وکړي او خپل اجنډاګانې پر مخه ویسي. دا کوم هغه کار دی چې داود خان سره یې وکړه، دا هغه کار دی چې د مسعود سره یې وکړه د اسلامي نظام په مقابل کې، او دا هغه کار دی اوس دوباره غواړي. او اوس هم په اسلامي امارت کې خلقیانو پرچمیان شته دی، اوس هم د غربي نړۍ نه خلقیانو پرچمیان لیږل کیږي او د کابل په تلویزیون او برنامو کې اشتراک کوي چې زموږ اسلامي امارت هم وایو چې دا هغه خاماران دي چې دته متوجه باید اوسي او دا نظام خوري. دی وایي چې چون دا ټول چاپیانو ضد د اسلام او دا ما دپاره یو عیب ښکاره کېده او ډېر لوی عیب و، نو فلهذا ما دا دغه چې دی خپل ځان ته یې وویسته او دا مسله مې ختمه کړه. او دی وایي چې د دې افرادو لیست او نوم اوږد دی، خو زه دلته نومونو نه اجتناب کوم او نومونه یې نه اخلم. دی وایي چې یو کس د دوی نه چې ما مشاور ارشد تعیین کړی و چې زما 20 کلن دوست و، په آخر کې معلوم شو چې دا هم د چپګرایانو ملګری ووته او د هغوی سره او کله چې هغوی زما په مقابل کې ودرېدل دی چپ پاتې شو او دی هم د هغې ډلې سره یو ځای شو. او دا کس هم وی دلته د مونږ په حکومت کې مونږ سره و او هم هلته د جبهې مقاومت سره لاره درلودله او د دې د څو طرفو نه غوښته چې په حساب ګټه اوچت کړي. یعنی دلته ورته یو د ضرب المثل ورکړی که هم د نال میزد و هم در میخ، یعنی د دواړو طرفونه ګټه اخیستله. بیا ډاکټر صاحب فرید یونس لیکلي چې زه په دې مورد کې چې دا ادعا کوم زه شاهدان لرم او د خپل که چېرته دوی د خدای نه ویریږي دوی به دا شهادت ورکړي چې دا کوم څه ما لیکلي دي زه په دې کې صادقه یم. نو خبره دا ده چې هغه حکومت چې د خدای په ضد، د وطن په ضد او د
اعلی کلمت الله په ضد جوړ شي. هغه د هغه وطن فروشانو چې وطن یو ځل په روسانو خرڅ ک، بیا په امریکایانو خرڅ ک، اوس د انګلیس او د جرمني او د ملکونو په غي کې ناسي، او بیا د عبوري او د بل حکومت په بانه د دین په مقابل کې د افغانستان د خلکو د انانه یعنی شپږ سلويخ کالو کې د خلک اصلاح شوی نه دي. دا حکومت جوړي. تاسو کتل دا حکومت خدای ناکام ک، په خپل استعفا د دې کس سرپنامه حکومت عبوري راغله او په خپل وی چې دا نه تنها چې دا جنایتکاران دي بلکې د فریب او د دوغل نه کار اخیست، او زه په دې د فریب او دوغل کې د اسلام په مقابل کې نه ودرېدلم، فلهذا زه غولولم، زه د دین وزم او یو نظام چې په فریب جوړ شي، په دوغل جوړ شي، او الته د دې کاری چې ودغه زما کس مقرر شي ودادي شي حکومت وجود نه لري، سر په نامه په تشو چوکۍ وباندې په کمیسیونونو کې د سره جنگ کوي. نو آیا دا کولی شي افغانستان ته کار وکړي؟ دا زموږ د هغه ادعا ثبوت دی چې موږ تاسو ته کړو چې دا حکومتونه نشي جوړېدلې، دا د افغانستان په خیر نه دي، دا د بهرنیو لاسپوڅان دي او د بهرنیو ایجنډا باندې کار کوي، او دغه د خدای تعالی وشرمول، او دغه حکومت در تبعید ناکام شو او دا په نطفه کې خنثی شو. نو ان شاء الله دا نور چې واړه جوړ شي خو تاسو معلومه دي کټو ټقالو غندې یو زمونږ تاسو د افغانستان د هزاره ورونم حکومت عبوري اعلان ک، یو خور زمونږ تاسو په نامه دي عادله سادات اغم یو حکومت اعلان ک، په نامه د الکوزیم نه حکومت اعلان ک، د دنه د شورا جوړ کړل، رشخند جوړ ک او ټوخه ټقاله تی جوړ کړل، او په خپل حکومت در تبعید پر رشخند باندې تبدیل شو. او دا ښکاره خبره چې دا رشخند چې دی نړۍ په رشخند کې لاس نه وهي او دې ته نه نږدې کیږي. هر تغییر چې راځي، هر تبدلون به راځي، دا به د افغانستان د نن راځي، د اسلام په چوکاټ کې به راځي، د افغانستان د خلکو په خوخه به راځي، او د افغانستان د اسلام خلکو د مسلمانانو د وینې قیمت او د هغې ارزش به هلته پکې تامین کیږي. د بهر نه هیڅ شی نشي راتللی، هیڅوک یې نه تاییدوي او هیڅوک د هغه ملاتړ نه کوي. فلهذا د یو ځل بیا مبارکي تاسو درکوم ان شاء الله چې دا برنامه دا پروګرامونه د دښمنانو ناکام شول، او په دې خوشحالۍ سره تاسو هم چې حکومت در تبعید په نطفه کې خپل پای ته ورسېد، او ان شاء الله دی بچی یادی نور به داسې کار نه کوي، او که کوي بیا د مونږ ته زنګ وي مشوره دی وغواړي چې دی ته مونږ د اسلامي افغاني درسته لاره وښیو، او د کوم کار چې کوي د وطن لپاره د اسلام او د افغانیت او د تاریخ پرانا کې وکي، نه د شخصي اغراضو او د وطن پلورونکو سره د خلکانو پرچمیانو سره چې څوک لاره جوړه کی، یا هغه مجاهدین چې سر په نامه مجاهدینو مګر هم د بیا د امریکایانو راتګ سره نکټایګانې ووهلې او ګیرې لنډې کړلې، وطن په بن کې په امضا که او خرڅ که، او لوی جنایت د جهاد د نامه ته لاندې وکړه. داسې د خلک د وطن په خیر نه دي. د افغانستان خپل مجاهد ملت دی، سپیشلی اولاد لري، سپیشلی بچی لري، 1.5 میلیون شهیدان هم د روسانو مقابل کې ورکړي، 1 میلیون هم د امریکایانو مقابل کې ورکړي، او د دې وینو قیمت به ان شاء الله نه بیا اداره کیږي. افغانستان به ان شاء الله جوړیږي، لوی افغانستان به جوړیږي، پښتونخوا به موږ سره یوځای کیږي، او موږ تاسو به خپل هغه نیکو اهدافو ته رسیږو ان شاء الله. د افغانستان خلکو هغه کوم قرباني چې ورکړې ده هغه به بې ځای کیږي نه، هغه به هدر کیږي نه، او هغه به الله تعالی موږ تاسو ته یو هوسا آرام او سپیشلی نظام به په نصیب کې کوي. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښه کړئ او دوستانو سره شریکه کړئ. زما چینل افغانستان پانوراما سیمای افغانستان سره شریکه کړئ، سبسکرایب کړئ او ټولو دوستانو ته دا پیغام ورسوئ. تاسو په لوی رب العزت سپارم، وما علینا الا البلاغ.